د پاکستان دفاع وزیر وایي چې هندوستان اوس د افغانستان له لارې د غچ اخیستلو هڅه کوي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې هندوستان ممکن اوس د افغانستان له لارې د غچ اخیستلو هڅه وکړي او په افغانستان کې نوې ډیلي ته دغه اسانتیاوې برابرېږي. نوموړي زیاته کړې چې هیڅوک د مذاکراتو څخه انکار نه کوي، خو که د خبرو له لارې حل پیدا شي څوک به د هغه تضمین وکړي. د پاکستان دفاع وزیر د جیو نیوز په یو پروګرام کې ویلي، موږ هڅه وکړه چې اسلامي امارت قانع کړو څو ترهګرو ته پناه ځایونه ورنه کړي. نوموړي ویلي دي چې اسلامي امارت بل ځای ته د ترهګرو د لیږد لپاره پیسې غوښتې او دوی اندېښنه درلوده چې د پیسو په ورکړې سره به ستونزه حل نه شي او ترهګر به بیا پخوانیو پټن ځایونو ته ستانه شي. د پاکستان د دفاع وزیر په خبره چې حکومت یې د خبرو لپاره تیار دی، خو افغان لوری ضمانت ورکولو ته تیار نه دی. نوموړي ویلي د پاکستاني طالبانو تحریک مشر ته هلته د مرمۍ ضد موټر ورکړل شوی، ترهګرو ته اسانتیاوې برابرېږي چې نور پټن ځایونه جوړ کړي. نوموړي ادعا کړې چې اسلامي امارت یې ویلي څو د خپلې خاورې څخه ترهګر کنټرول کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف زیاته کړې چې لا اسلامي امارت سره هدفمندو مذاکراتو ته تیار یو، خو لا نه قانونه ټي ټي پي سره حساب به تصفیه شي. نوموړي ویلي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلي کې ناست دی او له هغه ځایه څرګندونې کوي. پوښتنه دغه ده چې آیا دوی به د هندوستان په اجازه مذاکرات کوي؟ خو شنونکي ټینګار کوي چې پاکستان په خپله لمنه کې د داعش په ګډون هر ډول ترهګر روزلی دی او بېلابېلو برخو کې ترې استفاده کوي. د دوی په باور چې پاکستان اوس له خپلې لمنې ور اخیستی دی. که څه هم د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان دفاع وزیر وروستیو څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو لا د وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې پاکستان د خپلې کورنۍ ستونزې مسؤل افغانستان نه ګڼي او خپلې کورنۍ ستونزې د په کور دننه حل کړي. مولوي امیر خان متقي دا هم ویلي و چې ګاونډي هېوادونه چې د خپلې اوږې بار نشي وړلی اوس یې پړه پر افغانستان اچوي.